إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم دا مبارک او خوږ سیرت مونږ بیانو او خبره دا هغه وخت روانه ده چې له رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت نه دی میلاو شوی او د نبوت نه مخکې د هغه ژوندغه خبر روانه وه. دا خبره مونږ په آخرني بیان کې یا په تیر شوي بیان کې وکړه چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم ورکوالی په بنو سعد کې تیر کو د حلیمې سره. اول ته چې بیا حلیمه پې ویرېده، د هغه واقعې د لاسه چې د رسول صلی سینه وڅیرلی شوه، جبریل علیه السلام پسې راغلی نو بیا یې واپس کو مور ته. مور سره و تر دې چې هغه ته وفات شوه او بیا د هغې نه بعد پاتې شو عبدالمطلب ته، خپل نیکه ته. عبدالمطلب ته منځ کې لاړ نو بیا پاتې شو خپل مهربانه تره ابو طالب ته. او دا خبره مونږ بیانه کړې چې ابو طالب د خپلو زامنو دومره خیال نه ساتو څومره چې د رسول صلی الله علیه وسلم ساتو، ځکه چې پلار ورته وصیت کړی بل د هغه یتیم وراره دی نو د هغې د لاسه به ورسره محبت ډېر کوو. بیا په ورځو کې دغه واقعه راغله چې باران نه کېدو او رسول صلی الله علیه وسلم بوتو د کعبې خواله او الله سبحانه وتعالی باران وکړو. هغه مونږ واقعه ذکر کړې وه. ابو طالب به چې دی شام ته تو د تجارت لپاره نو د ځان سره رسول صلی الله علیه وسلم بولو. په شام کې یو علاقه ده چې هغې ته بصره ویلی کېږي، یو د عراق بصره د هغه جدا ده، یو د شام د بصره وه. هغه علاقه کې چې دی نو بحیره پیر او راهب سره د هغوی ملاقات وشو او هغه د دې خبرې ګویي وکړه چې دا سړی به یا دا ماشوم به سید العالمین او دی به پیغمبري، ځکه چې دغې کوم علامات ما ولیدو نو دغه علامات موږ په خپلو کتابونو کې لیدلي دي، په هغې کې مو ویلي دي او الله دا خبره بیانه کړې وه. زموږ په کتابونو کې شتي چې داسې یو پیغمبر به راځي او دا نښې به او دا ماشوم ماته هماغه پیغمبر ښکاري. نو هغه بیا نصیحت وکړو ابو طالب ته چې ته دا خپل ورواره واپس بوځه او شام ته یې مه بوځه، هلته یهودیان دي هغو به ورته نقصان ورسي. نو ابو طالب په خپله واپس رانوستو خو د خپلو څه کسانو سره یې واپس راولېږو مکې ته. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د 15 کالو عمر ته ورسېدو نو یو واقعه راپېښه شوه، یو جنګ چې هغه مشهور دی په سیرت کې په حرب الفجار باندې. حرب الفجار، جنگ د فجار. او د سیرت په کتابونو کې دا غالباً کتابونو کې دا مختصر دی چې دا جنگ فجار د رسول صلی په زمانه کې شوی، خو تفصیل د دې جنگ هغه دا دی چې فجار 4 پیرې دا جنگ شوی او فجار ورته به دی وي دې کې هغوی د حد نه تېروتي وو او د حرم خیال به کې نه و ساتلی او دغه شان دا خیال به کې نه و ساتلی چې دا د عزت میاشت ده او په دې کې جنګ نه دی پکار، خو نه جنګ یې کړی او ډېر مرګونه پکې شوي ځکه دې ته جنګ د فجار ویلی کېږي. دا 4 پیرې شوی، یو پیری دا جنگ شوی دی اولنی چې کوم د فجار جنگ شوی دی د کنانه او حوازین قبیلې په منځ کې. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و، دا پخواني خبره. دویم جنگ چې شوی دی جنگ فجار هغه د قریش او د کنانه په منځ کې شوی دی او دا خبره مونږ که تاسو ته یاد وي مونږ د جاهلیت حالات چې بیانول
نو بای کې موږ دا بیان کړو چې دوی غالبا کار همدغه و چې د یو بل سره به دا جنګ جګړې کولې په معمولي خبره به ګرمېدو تعصب پکې ډېر و چا به کس ته څه وویل بلکې د خبره مه تاسو ته واضح کړې وه که نه چې په سوونو کلونه به جنګ روان و دې دلاسې چې د یو قبیلې والا د بل قبیلې والا د اوښ چې دی په کاڼې ویشتی په دې باندې به جنګ روان یو بل نه مرګونه کول الله سبحانه وتعالی د رڼا راولېږله او د اسلام یې راولېږو وألف بین قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ای پیغمبر په دې ځمکه باندې چې څه دي کې دا ټول دې لګولی وی که نه خو تا کې دومره طاقت نه و چې د دې خلکو زړونه دې یو کړی وي خو دا ما یو کړي دغه خلک بس دغه جنګونه به دوی روان او ما تاسو ته دا خبره هم بیانه کړې وه اقتصادي حالاتو کې چې د مکې اقتصادي حالات کمزوري وو د قریشو د هغې وجې د جنګونه وو کوم ځای کې چې جنګونه ډېر کېږي او کوم خلک جنګونه ډېر کوي د هغوی اقتصادي حالات هغه کمزوري ترقي نه کوي نو دویم جنګ د قریش او د کینانه په منځ کې شوی او د دواړو جنګونو کې ښه د یو بل نه کسان وژلي دریم جنګ فجار هغه د کینانه او د بنو نضر ابن معاویه خاندان په منځ کې شوی دی قومونو منځ کې او په دې کې دومره ډېر مړي نه وشي لږ ساعت له جنګ شوی بیا ختم شو په دې دریو جنګونو کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و یعنې لا پیدا شوی هم نه و نو جنگ فجار چې کوم په سیرت کې راځي مشهور هغه د څلورم دی په کوم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم وو اکثر سیرتونه ولا د مخکې درې نه ذکر کوي چې رسول سم پکې نه و نو دغه د سیرت سره تعلق نشته خو چې به سړی د قریش سیرت ګوري او د عربو تاریخ لټوي په هغې کې یو مخې ته دا خبرې راځي او د هغې هم ځان له تفصیل دی چې هغه تفصیل له زه نه ورځم ځکه چې د هر جنګ اسباب دي دا اولنی جنګ فجار ولې شوی دویم ولې شوی دریم ولې شوی څو کسان پکې مړه دي بیا صلح په څه باندې وشوه خو هغه تفصیل د ضرورت نشته زموږ کار د دې څلورم سره دی په کوم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم و دا څلورم جنګ فجار چې شوی دی دا د قریش او د قیس عیلان قبیلې په منځ کې شوی دی قریش او د دوی سره بل خاندانو کنانه نو دا دوه خاندانونه دوه قومونه ملګري وو او د دوی په مقابله کې قیس عیلانو قیس عیلان د هوازن قبیلې یو شاخ دی د هوازن قوم یو شاخ دی نو غټ خاندان کم یو شو هوازن نو دا جنگ شوی دی د قریش په ملګرتیا د کنانه کې دا ملګري په مقابله د هوازن قوم کې د دوی په منځ کې دا جنگ شوی او په دغه ورځو کې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 15 کاله او رسول صلی الله علیه وسلم د پیغمبري یا هغه ته د پیغمبري میلاویدونه 15 کاله مخکې دا جنگ شوی او د دې وجه دا ده مختصر به بیان کو د دې وجه دا ده چې سوق عکاظ چې کومه میله به لګېده د تجارت لپاره په هغې کې یو کسو عروه چې دی د بنو هوازن سره تعلق ساتو دی او یو بل هلکو برات دغه نوم و چې دی د بني کنانه سره و خو بني کنانه دی شړلی و د دې دواړو په منځ کې څه خبره راغله د برات چې په دغه عروه باندې حمله وکړه نو هغه یې مړ کړو چې مړ یې کړو بیا وتښتېد خیبر ته لاړ اول ته پټ شو مدینه کې د خپل قوم سره ورانه او د بني کنانه سره ورانه او هغو شړلی و د خپل دغه خاندان نه نو دې هلته ناست وو په دې انتظار کې چې اوس به څه کوم داسې معمولي خبره خو نه د دومره غټ خاندان سړی دی وژلی او د دومره غټو خلکو کس دی وژلی دې هلته به خیبر کې پټ شوی هلته د دې سره یو کس میلاو شو چې د هغه نوم بشر ابن ابي حازم یا خازم شاعر دی نو دا شاعران اکثر ګرځي راګرځي یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي الم تر انهم فی کل واد یهیمون وانهم یقولون ما لا یفعلون الله په هر خوړ کې او کنده کې دوی دکی خوري کته ځي ورځي حیران ګرځي راګرځي کله یو خبره کله بل کې دا شاعرانو غالبا طریقه ده خیالي خبرې کوي دا شاعر د سره ملاو شو وته وی چې مکې ته لاړ شو عبد الله ابن جدعان دغه په مکه کې مشهور سړی دی او په تاسو کې به دغه سړي ذهن ډېر تیز چې هغه ته د یادي چې د تذکره ما په کوم ځای کې کړې ده او خان به لول ډېر مېلمهدوست سړی و یو تذکره دا شی و دویمه تذکره دا شی و چې چا به جنۍ خښوله نو ده به ته هغه جنۍ بووه دغه عبدالله ابن جدعان دی
مالداره انتهایی مشهور او د عمر نه هم زیاتو نو خلکو به ډېر قدر کو. وی ته لاړ شه عبدالله بن جدعان ته دا خبره وکړه، هشام بن المغیره دا مشر سړی دی، وحرب ابن امیه هغه ته ووایه، ونوفل ابن معاویه. دې یو څو کسانو ته دا خبر ورکړه چې برات چې دی سړی وجلی دی او سړي تعلق ساتو د بنو کنانه سره. هغه ورته خبر شو. چې هغه خبر شو نو د حوازن قبیلې چې کوم مشر ابو براء هغه چې دا قریش موږ له دوکه راکړی دی، هغې سره هغه غوسه شو. قیس د دوی چې کوم مشر ته خبر ورسېد، قیس عیلان چې ویله کېږي دوی په منځ کې جنګ و، دا دوی مشر و قیس. نو هغه یو کس راولېږو، مختصر دا دی د بنو عامر قبیلې یو کس راولېږو او هغه اعلان وکړو په مکه کې ان میعاد ما بیننا و بینکم هذه الليالي من قابل، زمونږ او ستاسو په منځ کې چې کوم وخت دی هغه دا شپې دي را روان کال له بیا به ګورو. اوس دې بنو کنانه خو دا سړی شړلی دی ځان نه، ځکه چې په هغه وخت کې به چې کوم سړی د قبیلې سره برابر نه و یا سړي څه کارونه به وکړو نو هغو به اعلان وکړو چې موږ د ده نه څه یو بېزاره یو، دی موږ شړلی دی خو یې شړلی خو په دې ځای کې اوس دی پرېښودی نه شي ځکه چې دا د قوم په سطحه باندې مسله ده. دوی له چیلنج ورکړو او وخت ورته وښو چې دا به را روان کال له همدې شپو له بیا را جمع کیو او دغه کال له بیا د عکاظ دا میله م ونه لګېده. دا ډېره مشهوره میله وه، ده لرې لرې نه به تاجران او شاعران به راتلو، د شاعرۍ مقابلې به یې کولې، پلوټ سامانونه به خرڅېدو. دې ته به خلکو انتظار کوو په کال کې چې به دا میله ولګېده، خو په دغه کال ونه لګېده. او د هغې وجه دا وه چې قریش او د هغوی ملګري کنانه او دغه اسد ابن خزیمه او څومره چې نور د دوی ملګري دوی د دې جنګ دپاره تیاری کوو. نو یو کال صرف تیاری شوی د دې جنګ دپاره. او دغه شان قیس عیلان والا کوم چې دغه سره حوازن سره تعلق ساتو هغوی هم تیاری کوو د دې جنګ دپاره. را روان کال چې کله دا وخت راغی بس دوی جنګ له رالو او د قریش مشران هغه هم دې جنګ ته راکوشي وو. او په هغه وخت کې د قریش او د کنانه د رضوانو مشر چې دغه حرب ابن امیه و، او د هغې وجه دا و چې حرب ابن امیه ډېر یو خو د عمر نه زیات و، بل په دوی کې ډېر عزت والا سړی و. نو رضوانو په شریک خپل مشر چې دغه حرب ابن امیه وټاکو او جنګ شروع شو. په دې جنګ کې ناشنا کار دا وشو چې د ورځې په اوله کې قیس عیلان دلې وګټله د کنانه نه، دومره حملې به وکړي چې هغوی کمزوري کړو. نو چې څنګه د جنګ وختو په اوله کې ګټه د چا شوه؟ هغه د قیس عیلان والا چې هغه د حوازن سره تعلق ساتي هغوی ته وګټله. بیا چې په هغو دویمه حمله وکړه د ورځې په دې منځ کې، نو بیا کنانه وګټله د قیس عیلان نه او ګټه د هغوی په دغه باندې شوه. په منځ کې دا مړي ډېر زیات شو، بې انتها مړي په دې جنګ کې شوي. نو بیا یو کس پاسېد عتبه بن ربیعه چې هغه تذکره و مخکې په دې سیرت کې راځي، او په ورځ کې هغه ځوان و او د هغه عمر 13 کاله و. پاسېدو او چغې ووهله او اواز یې وکړو، د صلحې پیغام یې ورکړو چې تاسو به د کوم پورې لګیا دا کسان به دغه شان مړي به موږ ته کېږي، د دوی نه هم کېږي د هغوی نه هم کېږي. او صحیح ده. نو کېناستو دا مشران او د دوی په منځ کې د صلح خبرې وشوې او دا شان قریش هم واپس لاړو او قیس عیلان دوی هم واپس لاړو. په دې جنګ کې رسول صلی الله علیه وسلم وو او په خپل رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه په دې جنګ کې وم او ما به خپلو ترونو لا غشي ورکول. ملک صاحب مخکې وایي چې په دې جنګ کې د قریش مشران هم راکوشي وو. دلیل یې په دې باندې چې ډېر غټ جنګ و چې جنګ ته مشران کسان راکوشي. نو رسول صلی د خپلو ترونو سره و، 15 کاله عمر و، نو میدان ته خو نشو کوزېدی ځکه چې وړوکی و، خو دا کار به رسول وسلم کو چې غشي به د خپلو ترونو له ورکول او تیار ولاړو. دې ته وایي جنګ فجار. ورسېدی به که نه؟ بیا بیا دا درسونه اورئ، بار بار یې اورئ، دا مسلې به تاسو ته بیا په ذهن کې کښېني. او کله چې سړی د یو شي سره ناشنا یي او اول پرې ورته بیان شي نو هغه زر ورته نه یادېږي. او زمونږ پښتانه الحمدلله د دین سره ښه مینه لري او ښه شوق لري او داسې قوم دی چې معروف دی په دې باندې چې
دین سره محبت دی، غیرت پکې دی، خو صرف دومره ده چې کمې د دې عوامو د طرف نه هم دی، کوې د علماو د طرف نه هم دی. عوامو کې کمې دا ده چې کوشش نه کوي دین د طلب کولو، او علماو کې کمې دا د مولیانو صاحبانو کې چې هغوی حق پټ کړی یوه. بل چې که خطبه کوي، تقریر کوي، بس داسې یو څو خطبې او تقریرونه مشهور دي هغه کېږي، او هغې له څوک راضي هم نه ځکه چې هغې پکې درېیمه خطبه نه وي کړې، بله پکې زیاتې کړې ده. پښتو کې چې کوي هغې له څوک نه راځي، بیا چې راشي د عربۍ هغې له هغه په 2 منټه کې ختمه شي، انا اعطیناک الکوثر پکې اکثر ووایي، او بیا پکې مخې ته څه نه وي. نو څه به دې عوامو ته پته ولګي د دین. نو دا قسمه بیانونه او درسونه بار بار اورئ، دا مسلې به ستاسو په ذهن کې کښېني. دې ته وایي جنګ فجار، چې دا د رسول وسلم په سیرت کې ستاسو مخې ته به راځي. بې د هغې نه بعد بله یو واقعه راپېښه شوې چې هغې ته ویله کېږي حلف الفضول، معاهده د فضول، او دا د دې جنګ نه بعد د ذوالقیدې په میاشت کې شوې وه. ذوالقیدې په میاشت کې دا معاهده شوې وه. دا خبره د فایدې لپاره ساتي، دا بله معاهده به سره فایدې لپاره ذکر کړم. سیرت کې راځي عربو 2 معاهدې کړي د رسول وسلم د بعثت نه مخکې، نبوت نه مخکې، او دا دواړه معاهدې د دې لپاره شوې وي چې د مظلوم سره به مرسته کوو. د چا سره چې ظلم کېږي د هغه سره به ودرېږو، او چې څوک ورسره ظلم کوي د هغه په خلاف به ودرېږو. اولنی چې کوم حلف شوی و او کوم معاهده په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و، او په دې دویمه کې و. د دویمه ته حلف الفضول ویلی کېږي، او هغې له راځمه. او د اولنۍ چې کومه ده هغې ته ویلی کېږي حلف المطیبین، د هغه خلکو معاهده چې خوشبوی لګولې وه. او دا په سیرت کې راځي چې د اولنۍ معاهده په دې شی وه، په قریش کې یو ټولګی جوړ شو، او هغو په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې بنو عبدالدار، بنو عبدالدار دا یو خاندان دی، دی بنو عبدالدار سره دا کارو چې دوی به د کعبې خدمت کو، دغه شان د جنگ په وخت کې جنډه به د دوی سره وه. او درېیمه دا چې حاجیانو له به یې اوبه څښاک د دې انتظام هم دوی کو. او دا 3 خبرې چې په کوم قوم کې را جمع شي، دا قوم د ټولو نه درون قوم دی. نو دی بنو عبدالدار سره دا کارو، حاجیانو خدمت، د کعبې خدمت، او په جنگ کې جنډه نیوه. او په جنگ کې جنډه هغه قوم نیسي چې هغه عزت والی. نو د قریش کې بعضو کسانو په دې باندې حسد ورغی چې څنګه د یو خاندان دی دوی ته 3 کارونه والا شوي، حق دې ورسره شروع کو، حسد یې شروع کو، دا خلک به سره پاسول. په هغې کې قریش په خپل وران شو، چاوي چې او دا خبره صحیح ده، چاوي نه دي سینه ده. نو بنو عبدالدار ولا دا چلو کو چې کم مشران کسانو او کم سړیتوب خاوندانو او کم چې پکې هوښیار خلک وو، هغو د خبره ور مخکې کړه. نو دا ټول مشران کېناستو، او په دوی کې بنو عبدمناف خاندان ولا دا چلو کو چې یو لوښی راوړو، او په هغې کې دننه خوشبو و عطر پکې و، طیب، ځکه دې ته ویل کېږي حلف المطیبین. په دغه لوښي کې دننه خوشبو پرته وه، عطر پکې و. دی کېښودی د مشرانو په مخ کې، او څومره کسان چې په هغه ټیم ناست وو هغه ټولو په دې لوښي کې د لاسونه ورننویستو دننه، او دا لوز یې وکړو چې موږ به مرسته کوو د بنو عبدالدار، او چې د چا سره هم ظلم کېږي د نن نه بعد موږ به د هغوی مرسته کوو. زموږ به د دې سره کار نه وي چې دا سړی د کم خاندان سره تعلق ساتي او د کم سره نه ساتي. او بیا یې دا لاسونه په کعبې د کعبې په دیوالونو راښکودو، یعنې لوز یې پوخ کو. اول یې دا لاسونه په یو لوښي کې ورننویستو چې هغې کې دننه عطر و، او بیا یې دا لاسونه د کعبې په دیوالونو راښکودو. نو دې سره د هغوی لوز هغه پوخ شو، یعنې دې نه بیا څوک نه وړي. او بیا اتفاق په دې باندې وشو چې هر چې د حاجیانو د خوراک او د څښاک او د خدمت خبره ده، نو دا به بنو عبدمناف له ورکو، دا د هغوی شوه. او د کعبې خدمت او په جنګ کې جنډه دا به د بنو عبدالدار سره پرېږدو.
نو دا دوه کارونه د هغوی سره پاتې شو. دا یو کار ته بنو عبد مناف ته واوړېدو او په دې باندې اتفاق وشو او په دې اتفاق وشو چې چا سره ظلم کیږي نو موږ به د هغې خلاف اواز اوچتو. دا ولنۍ تاریخي معاهده په عربو کې شوې ده چې په سیرت کې راځي، د عربو په تاریخ کې راځي، خو په دې معاهده کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و. په دې معاهده کې رسول صلی شرکت نه دی کړی. دې پسې بله معاهده د هغې ته ویل کېږي حلف الفضول. هسې دا نوم چې سړی واوري سړی حیران شي چې فضول څه مطلب یعنې هسې یو پالتو کار ځکه ورته حلف الفضول وایي. نه، د دې دوه وجې والعلم عند الله. اولنۍ وجه دا ده چې په دې معاهده کې چې کوم مشران ناسو په هغې کې د درې مشرانو نوم الفضل. نو د هغې د لاسه دې ته ویل کېږي حلف الفضول، ځکه چې فضل نوم درې کسان په دې کې ناسو. او دویمه وجه دا ده چې په دې کې اتفاق په دې خبره باندې شوی چې د چا سره هم زیاتي مالي د خپل حق نه زیاتي چا نه واخلي، دا مال به اخیستی کېږي او حقدار ته به رسي. نو دا کم مال چې زیاتي شي دې ته فضل ویلی کېږي. فضل په عربۍ کې زیاتي شي ته وایي. نو ځکه دې ته ویل کېږي حلف الفضول. په دې حلف کې او په دې معاهده کې بنو هاشم، بنو المطلب او زهره او تیم او دا غټ خاندانونه پکې راجمع شوي په کور د عبدالله بن جدعان کې. او ملک صاحب مخکې چې عبدالله بن جدعان په دوی کې مشر سړی و، د هغه په کور کې ټول راجمع شو او په دې خبره باندې لوز شو چې په مکه کې د چا سره هم ظلم کېږي د هغه مرسته وکړو. چې چا سره هم ظلم کېږي او څوک هم ظلم کوي کائنا من کان، د هغه خلاف ودرېږو. او د هغې وجه څه وه؟ د هغې وجه وه هغه ده چې یو کس راغلی و د زبید قبیلې مکې ته. او د تاریخ او سیرت داسې چې د قبیلو د نومونه پکې ډېر اخیستی کېږي. بعض ملګري وایي چې دا موږ به دې قصه پوه نه شو، کله یو قبیله او کله بله ذکر کېږي. د تاریخ او سیرت یې داسې. اوس که داسې عامې خبرې کومه چې دوه فرقې جنګېدلې وي په مکه کې او هغه دا شي دغه شي، نو داسې تاریخي خبره نه شو. تاریخ چې بیانوي بیا به لازم پکې تذکره کې چې دا کم خاندان ولو کم نه و. بل دا چې د دې وروسته هم اثر دی په سیرت کې چې هغه مخې ته راشي. نو یو کس راغلی د زبید قبیلې مکې ته راغلی، بهر نه راغلی او د ځان سره سامان راوړی چې دا سامان به زه په مکه کې خرڅوم. نو په مکه کې العاص ابن وائل السهمي مشهور سړی و، ده ته دا سامان واغستو. وی په ما یې راخرڅ کړه په څو دی؟ وی په دومره. و زما شو چې سامان یې ته واغستو بیا ورته ویل ګرځه پیسې نشته. هغوی چې دا د بهر نه راغلی دی او کمزور دی، ما سره به دې څه زور وچلی او دلته ټول زموږ خلک دي. نو هغه پسې ډېر توراتو وی زما مال او زما حق، هغوی هېڅ حق ته نشته. نیغ درې مکې نه وځه چې ویې دې نه یم دلته. نو هغه یو غره ته وختو، اواز یې وکړو، وی واورئ ای خلکو، ظلم شوی دی ما سره، پلاني زما حق خوړلی. په تاسو کې دومره څوک زورور نشي چې مظلوم ته پوه وکړي؟ په تاسو کې څوک دومره د عقل خاوند نشي چې ودرېږي ووایي چې ولې دا ظلم کېږي؟ او په تاسو کې خلک یې راګرم کړو. نو په دغه ټیم کې زبیر ابن عبدالمطلب، دا د رسول څه دی؟ تره دی. زبیر ابن عبدالمطلب دا خبره واورېده. نو چې واورېده نو بیا د ځان سره دا خبره وکړو د کمې پورې به دا حالات لاړ. د مشرانو ته خبره مخامخ کړه چې ګوره خبره دا ده، سړی غر ته ختلی اواز وکړي او زموږ دپاره شرم خبره چې زموږ په علاقه کې بهر نه یو سړی راځي او هغه دې دا چغې وایي چې ما سره ظلم زیاته کېږي، په تاسو کې څوک دومره نشي چې زما ته پوه وکړي؟ هغو کې دا عادت و چې لږ داسې د غیرت دا خبرې به ورته وکړي او په غیرت کې راتلو. او دومره غیرتیانو والله العظیم چې د هغوی د تاریخ وګوري که نه، یعنی چې اوس د حلف دوی کوو که نه، دا لوز د معاهده، په دې معاهده باندې دوی په زرګو کسان ځان قرباني، خو دا معاهده نه ماتوي. دومره مضبوط و په لوز کې او دومره مضبوط و په خپله خبره کې. ښه صفات چې ما کوم د هغوی بیانول په هغې کې ما دا تذکره کړې وه. او د افسوس خبره دا ده چې د دې قسمه خبرو کمې په مسلمانانو کې به تا ته میلاوي او په هغو کې وه. د دې خبرې داسې په هغو کې غیرت راوچت شو چې وایي تام شو، موږ دومره مشران کسان یو، دومره غټ خاندانونه او قبیلې او مالونه او زور، او حال دا دی
بس راجمه شو عبد الله بن جدعان په کور کې او لوزو شو په دې خبره باندې د دې قصه خو ختمو په وله کې عاص بن وائل راوته سړي له پیسې ورکوه دی وخت نه مونږ ته پیژنو نو ته مونږ پیژنې پیسې سړي ورکړه د حق ورکړه غریب دی مظلوم دی پیسې ورکړه او به دې ما لوزو چې ما کې به چا سره ظلم نه کوي او چې چا سره ظلم کوي د خلاف په پاسو په دې معاهده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناش او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی او شیخ البانی په سلسله صحیحه کې ذکر کړی دی وایي چې شهدت حلف المطیبین زوی په هغه معاهده کې وم چې هغه د خوشبو والا وه لکه مخکې مونږ وایو چې په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم حلف المطیبین رسول صلی الله علیه وسلم مراد د حلف الفضول له به ولو ته مطیبین د نوموي ځکه چې په دې کې هغه مشران ناسو کوم چې په خوشبو کې لاسونه په تیر شي معاهده کې خو دیو نو په هغه نسبت سره ته رسول صلی حلف المطیبین او سبق نوی کسان ناسو مع عمومتي وي د خپل ترونو سره رسول صلی الله ناسو سبحان الله وګوره یعنی د رسول صلی الله عمر ته وګوره د کار ته وګوره چې هغه ناس د خپل ترونو سره په دومره غټه مسله کې تقریبا په دغه وخت کې د رسول صلی الله عمر یعنی د 15 سنه بره د شهرونه کم دغه وخت کې رسول صلی الله علیه معاهده کې ناس مع عمومتي وانا غلام واذا لكما فما احب ان لي حمر النعم واذا ما دا نه د خوخه چې دغه په بدله کې مال سوک سرو خان راکې او دغه شرف رانه واخلي نه د سرو خان قربانوم خدای شرف په دې باندې زه عزت منیم او د زما عزت په روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا و د عبد الله بن جدعان په کور کې زپ یو معاهده کې ناس رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره د نبوت نه بعد کړی ده ما احب ان لي بي حمر النعم او زما دا نه خوخه چې دغه بدله کې سره خان والم ولو ادعى به في الاسلام لاجبت اکه وسوم مال سوق په اسلام په دې حالاتو کې مال سوق د دې سي معاهده دعوت راکینو زه وسوم زم کینم پکې دې ته ویل کېږي حلف الفضول دوه خبرې ختمې شوې جنگ فجار او معاهده د فضول او دغه اسباب او وجه په اختصار سره د دې حلف نه او د دې معاهده نه یو څو فائدې بیانو اگر که فائدې ډیری دي چې سړی پکې سوچ وکړي زه ته په الله قسم خورم چې کله سړی په قرآن او په حدیث کې او د رسول په سیرت کې سوچ کوي کنه نو انسان الله سبحانه وتعالی په ناشنا حکمتونه کولاوي او ناشنا پوهه ولور کوي او د زړه ولرنا کې دنیا ولرنا کې آخرت ولرنا کې اسی مثال به تاسو درکو پته تاسو دې کې سوچ کړي او کنه الله اعلم خو بیا هم زه ګومان ښه ساتم چې تاسو به سوچ کوئ سوره فاتحه موږ په مخه وایو په هر رکعت کې وایو یو خدا سوچ په زړه کې راځي چې څنګه د قرآن دا اولنۍ سورت داسې په سوچ باندې تاسو له مثال درکو څنګه د قرآن دا اولنۍ سورت لنډ دی او بیا به نور سم اوږده سورتونه یې دې ته کې سوچ کو یو ناشنا حکمت پکې پروت دی حکمت دا دی چې دا قرآن ته کولاو کې او دا لنډ سورت ته مخې راشي نو تنګېږي به نه نور قرآن به وی او که د اول سر نه اوږده سورتونه شروع شي بیا نور نه وی دا څومره د حکمت خبره ده د سوچ او د فائدې خبره چې کله سړی سوچ وکړي حدیث تر ورسېدې په سورت الفاتحه کې اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ ته هدایت وښایه د نیغې لارې هدایت موږ ته وښایه الله موږ ته نیغه لار وښایه او سورت ختم شو بیا سورت کوم شروع شو سورة البقرة ألف لام ميم مخيتا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا سورة كدني غلار وختكنا الذي يقول ذلك الكتاب دغني غلارت فيه هدى للمتقين بديك هدايته هذا هدايت كم كتاب سورة فاتحة كي وغوته
داسې ما تاسو له مثال درکړو نور که موږ دې کې ورننوځو او زما په زړه باندې ډېر ارمانونه دي خو الله دې ژوند راکړي ما ته برکتي چې په دې عنوان باندې درسونه زه وکړم قرآن کې حکمتونه او هر صورت هغه حکمت صرف ذکر کوو چې په دې کې دا حکمت دی په دې کې دا فایده به مخې ته ځو او څومره ناشنا فایده ده د علم او د علم د مجالسو په لږ وخت کې ته دومره غټه فایده میلاوي اهدنا الصراط المستقيم یا الله موږ ته وښیه غلار ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله دغه کتاب دی کنه دغه نه غلار په دې کې هدایت پروت دی کې پرشتیا ته دغه نه غلار غواړي نه به قرآن کې شته الله سبحانه وتعالى موږ د قرآن او د حدیث په حکمتونو باندې پوه کړي الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت نه فائدې او حکمتونه راته راوباسو مته ستوي چې په دې معاهده د فضول د چې کومه ده په دې کې درسونه دي او عبرتونه دي او حکمتونه دي زموږ لپاره یو سورته ذکر کومه چې خبره نه وبدي ولني دا معاهده شوی ده د مشرکین او د جاهلیت والو په علاقه کې او د غوی په معاشره کې دلیل له پدې باندې د اولنی فائدہ دلیل له پدې باندې چې چرتم یو معاشره پوره خراب نه وي لکه دې فتوا بنور کې چې پلانې قوم پلانې معاشره پلانې خاندان پلانې علاقه ولا ټول دي شي دي نه اوس د دور د جاهلیت خلق په شرک باندې دي خو بیا هم خیر پکې شته راجم شو کېناستو وې د مظلوم به تپوس کو دا چې اولنی فائدہ راوته دویمه فائدہ چې کومه بده کې ده هغه دا چې عدل پکار دی اگر که دا خبره مشرک یو کی او جاهل سره یو کی خو حق دی رسول صلی الله علیه وسلم د بعثت نه ورسته د نبوت نه بعد وی که وسره تاسو کوم زم ولا وی دا ولې چې دغه د مشرکینو ما دی دغه نه وی کاری حق وی حق که هر څو کې وی حق دې که هر څو کې بیان کی کستا دشمنوم حق خبره وکي نو دا خبره به صحیح دا به صحیح دا زد دی او تعصب دی او کم عقلتیا ده چې وسړی یو خبر له په دې باندې د کور کې نه مني چې داغه دشمنی بیانې درېمه فائدہ په دې کې دا شو چې ظلم په هر صورت کې نامنظور دی بغیر د دینه چې ته رنگ ته ګورنګ ته بچانه ګوري د دې علاقې ته به نه ګوري د دې ملک ته به نه ګوري په دې خبر باندې هغه پوښیو او ډیر مسلمانان دي چې هغه اوسم په دې خبره نه رسیدلي ظلم ناروا دی که پښتني کوي او که زمونږ نیکونه کوي او که زمونږ پلارانی کوي که زمونږ قومي کوي که عربي کوي که عجمي کوي که توري کوي که سپینی کوي که سوري کوي که خزه کوي او که سړی کوي او که بوډای کوي که ماشوم او که ځواني کوي ظلم دی دا په یو صورت کې دا نه قبلي دا فائدہ سلورمه فائدہ دا ناشنا فائدہ ده مسلمان نه پکار ده چې په خپل معاشره کې یو مقام جوړ کړي اوس رسول سلام 15 کالو په خوښه کې ناشته په موعده کې زمونږ غره دیر شو کالو شي په موبایل کې گیمونه کې غریب سو کې پیژنې چې دې سوق شته په خپل معاشره کې خپل یو مقام جوړ کړي چې خلک دې پیژني سو کې هغه پلانې ځوان او هغه ناسو مشران سره کینی په پلانې ځګي موعده وبای کې ناسو په صلح کې ناسو التدا چلو په جنازه کې ولاړو په غم کې ولاړو په خادي کې ولاړو معاشره کې خپل یو مقام جوړ ک په دې کار نه کیږي چې مزدوري کوو او خزي او بچو له پیسې لګا او ورګرځه د ډیرو ته چې ولیا بالله الله دې حالات نو موږ ساتي بس وی ژوند دغه دې چې سره ورګرځي غم خادي وي دغه دې دا غسړې دی چې نه څوک پیژني او نه څوک پیژني داسې ژوند شو ژوند خو هغه ژوند دی چې ته نه خلک دي تفوسو کې پلانې نشتی نه ښکاري کوم ځای کې ټول معاشره ټول قوم ټول ملک ټول علاقه ټول خاندان ټول کلی تپوس کې لږه پلانې نشتی کوم ځای کې دی دا غسړې دی چې ژوند دی
رسول الله سلام د 15 کالو په خوښه کې په معاهده کې ناشته دي ځوانان زمونږ په کار دي او دي څه لکه زمونږ په کار دي زمونږ هغه چې وته وې د 10 کالو د 15 کالو مونږ او داس کوجه د غریب د خوب ورځي وړو کې نه پوي الکه ولې د حرام کارو کو ولې د ګناه وکړه د 10 کالو الکته وې اما شران راشي په دې خلاص کوي نه پوي عقل کچره وي د 10 کالو پورې د کافر عقل چې دغه وخت پورې د کچره دا به کله پخې وي او د رسول سم عقل ته وګوره چې 15 کالو په خو شاکي هغه په معاهده کې د مشرانو سره ناشته د عبد الله بن جدعان په کور کې دته وي ځواني او دته وي سړیتوب چې ته د مشرانو په منځ کې خپل یو مقام جوړ کې ته دومره درون سړی شي چې را مشران ته راغواړي چې راغواړي خپلانه داغه ژوند دی چې د ژوندو ژوند دی الله دې موږ ته د ژوندو ژوند نصیب کړي د مړو په ژوند باندې بس کې پیسې ګټاو پټي چې مور پلار له خزل او بچور لېګا او به ورځ اعلان شو مرشه د سوق مړلې یره هغه پلانې نه لري مړ کم پلانې انا دې مړ هغه دې شکر جوړ شي یره په ذهن کې مې راځي نه مانه یې درې چرته وخه کې قبر دی واچوي د څه ژوند شي جون خو هغه چې ستا پکې یو بسمې ګوت دی لګولي په سجدي کې چې څوک کوم راځي دې بسمې ته ګوري دې ګوتې ته ګوري او ته راځي دی چې دا د پلاني کار دی لکه اوس په معاشره کې ظلم کی تر پاسه د یو مشر خواله ورشي چې تاسو مشرانی تاسو خپويږي د پلانې کار چې روان دي د ظلم نه دی په یو کې د غیرت راوچت کو په بل کې خلک تر جمع کړو ته یو ګوته ولګوله سباله به په خاور کې پروت خو ژوند دی وي خلک به پلانې الله وبخي دا کار هغه کړه وره د مشرانو ظلم کوو خو ګره غره پاسې دلو د مشرانی په وکړو چې ګره ظلم بنه کوي در دینه د فائدې ورو خبره نه بیا خوګ دیږي خو صرف دومره حاصل دا شو چې په خپل معاشره کې خپل یو مقام جوړ کړي اخرنی فائدو به دا ذکر کو چې د خیر په کار کې د نیکانو په کار کې یو بل سره اتفاق په کار دی وتعاونوا على البر والتقوى د تقوا او د نیکی په کار کې مرسته وکړي کم ځکه د نیکی کار کیږي تاسو سره به کوم شریک کیږي دې ځکه معاهده روانه رسول سم به کوم شریک شي او به سوي خبره ختم نه شو وی که وسره تاسو کوی چې راشي دې معاهده زو وسوم زموي چې خیر کار د نیکی کار دی کم ځکه د خیر او د نیکی کار کیږي شریک کیږي به خپل یو اثر به کې پرېدا خپل یو نخ به کې پرېدا الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې نیکی په کارونو کې دیو بل مرسته وکړو حلف الفضول دغه واقعا او دغه اسباب او غو بیان کړو دغه نه بعد د رسول الله سلام ژوند د سختو ژوند هغه دي چې د رسول سم په دي چې نوې ځوان شو نو دي خاص مزدوري نه و چې هغه به کوله خو متواتر روایتونه کې درځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په بنو سعد کې دغه لپاره بيزي غړي ساتلي او بیا چې کله مکې ته راغی نو په یو سور په باندې د مکې ول لپاره بيزي غړي ساتلي او ناشنا خبره ده چې هر پیغمبر بيزي غړي ساتلي هغه کې یو حکمت اگر که حکمتونه به ډیر دي سره به سوچ کې هویو هغه ده چې د بيزي غړي راټینګول ډیر ګران کار دی یو طرف زی بل طرف زی دا دی خو کو دا د تربیت کې چې ته مخ ته امت څنګه ساتي دی امت کې قسم خلق دي څوک بسوي ته به دا غوي سره څنګه گزاره کې ته به دا غوي سره وخت څنګه تیرې ځکه الله سبحانه تعالی د پیغمبرانو تربیت په دی باندې وکړي نو رسول سم بم بيزي غړي ساتري او د دینه د فائدم وروته چې د خپل لاس مزدوري کول او ځان له رزق ګټل د یو خطرې قد یو خکار دي او چې نیت دې بګی دی شي چې خپل بچو د پاره خپل مور پلار خپل خزه خپل خاندان د غوي سره غوي ساتم د غوي سره مرسته کوم الله دې اجر هم درکې خو دومره وبګی نه نوځي چې سپری دی دین پری دی دا به عبادت ته خو د مطلب دی عبادت نه چې د یو عبادت طریقار ول توحید دین پری خو دی بس هغه کوم منځونه چې سړی پری دی کافر کیږي هغه به سیم پری خو دی او د قیو حدیث یاد کړي حلال رزق ګټل چې د عبادت ته موږ به مصروف وي او د موږ کول سدي
دا نور عبادتونه سری. د هغې نه بعد بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې کله تقریبا عمر 15 کاله شو نو په مکه کې یو زنانه وه چې د هغې نوم خدیجه رضی الله عنها. په د هغې سیرت ته به زه اشاره کوم خو یو څو خبرې وروسته. خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها یو مشهوره زنانه، نسب نه اوچته زنانه، بې انتها مالداره او دومره پاکه وه چې د هغې نوم په هغه وخت کې د جاهلیت په وخت کې هغه طاهره پاکه زنانه. دې به دا چل کو چې کسان به په کرایي په تنخوا باندې نیو یا به د کسانو سره خبره وکړه چې زما مال دی د وړه غواړي شام ته یا پلاني علاقې د پلاني ته که دا مال تا خرڅ کو تاله به زه دومره دومره در کوم. دا د هغې طریقه وه ځکه چې زنانه به خپله خو نشي وتلی. نو بس چا ورته رسول سم خو ویلی چې دا هم ځوانه لږ دی کار مالي نشتی که ته دې ولېږي به د خپله قافله کې ای صحیح ده. خدیجې رضی الله عنها دا چل وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم یې ولېږو په د خپل مال سره او یو خپل غلام یې ورسره ولېږو مري میسره یې ورسره هم ولېږو چې ته به داسې لاړ شې دا هلک څنګه دی څنګه نه دی ویې ګوره. خو رسول صلی په مکه کې مشهور و په دې باندې چې دا یو امانتګر انسان دی، رښتینی انسان دی. د هغې ویې چې زه یې وګورم. الله سبحانه وتعالی په دغه رحله کې دومره برکت واچو چې دومره مال مخکې چرته په یو رحله کې خدیجې نه دی ګټلی څومره چې په دغه وخت کې وګټلی شو. واپس چې رسول صلی الله علیه وسلم مال یې ټول هغې ته حواله کړو وایي دا ګټه ده چې کومه موږ کړې ده او دا ستا پیسې دي. هغې دې برکت ته او دې ته خوشحاله شو نو میسره ورته وایي برکت پرېږده د دې سړي چې کوم اخلاق وکړو هغه دې لیدلی وی. په دې سړي کې چې کوم ښه صفات وکړو هغه تا چېرته لیدلی ته به حیرانه شوی. هغې وایي څه صفات وو په ده کې؟ وایي په ده کې دا و په ده کې دا و په ده کې دا و. خدیجه د ده نه متاثره شو او په هغه ټیم کې د قریش مشران به تلو راتلو چې د خدیجه ځان له وغواړو خو هغې چاته ها نه کوله. یو خدای چې مشهوره چې پاکه زنانه ده، بل مالداره ده بې انتها، او درېیمه دا چې خاندان یې اوچت خاندان دی په قریش کې. هغې به انکار کوو نو زه واده نه کوو. چې کله ورته دې میسره دا خبره وکړه چې دا خو دې سړی دی په زړه کې ورسره محبت پیدا شو. لاړه خپله یو ملګرې وه نفیسه د هغې نوم وه، نفیسې ته یې دا قیصه وکړه. وایي داسې دلته چې راکم هلک دی ته به پېژنې محمد بن عبدالله نوم دی صلی الله علیه وسلم او داسې ما د میسره نه واورو ډېر صفت یې ورله وکړو. زړه مې کېږي چې دې هلک سره واده وکړم. ستا څه خیال هغه ورته دومره ښه هلک دی او ټول خلک یې صفت کوي اوس عیب پکې نشته نو بیا ښه واده ورسره وکړه. دا نفیسه راله رسول صلی ته خبره وکړه. ورله پسې وایي ته چې د کومې زنانه سره د تجارت د قافلې چې تا د کومې زنانه بولې وه د هغې په زړه کې دا دي چې تا سره واده وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم په دې باندې خوشحاله شو ځکه چې څوک د دې زنانه نه انکار کوي. نو لاړ خپل ترونو ته دا خبره وکړه مشرانو ته. هغه ورته یې صحیح ده چې رواره ته به راځي موږ به لاړ شو د هغې د ماماګانو سره د هغې د ترونو سره به خبره وکړو. او بعضې روایتونو کې سیرتونو کې داسې راځي چې نه د هغې پلار ژوندی و د هغه سره یې خبره کړې وه الله اعلم داسې دومره غټه خبره نه ده، یا د هغې د ترونو سره خبره شوې ده او یا د هغې د پلار سره خبره شوې ده. هغه پرې راضي شو او په دې عقد کې د نکاح چې تړلی کېده نو په دې کې بنو هاشم خاندان مشران او دغه شان مدر قبیلې مشران دا ټول پکې ناست او دا په هغه وخت کې چې د شام نه چې رسول صلی واپس راغی هغې نه 2 میاشتې بعد دا واده وشو او دا اولنۍ زنانه چې رسول صلی واده کړې. دې ځای کې یو فایده مته سوچ بهر خبره کې به سوچ کو دا نه فایده وباسو. د زمانه د جاهلیت وه خو دا دومره پاک خلک او باید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله څنګه ساتلی چې هغوی دا چل نه دی کړی چې دا جنۍ خوښه شوه والعیاذ بالله څه د یارانې شکل اختیار کو یا په خپله ورغه هغې ته خبره وکړه یا هغه په خپله رانه خبره ورته وکړه. دومره درانه خلک وګورئ. ما تاسو ته دا خبره بیان کړې وه د هغوی مجتمع د هغوی معاشره څنګه وه. په هغې کې ما تاسو ته ویلي چې یو خو هغه خلک چې هغه خانداني و ډېر اوچت و هغوی به د غلط کارونه نه کول.
نو دې د خدیجې په زړه کې خبر راغله په خپل رسول سم ته نه تللی دا هغه ته مخامخ ویلي ته زما خوښې زه تا سره محبت کوم او د عشق او د مینې محبت دا قیسې چې نن سبا کېږي او د افسوس خبره دعوه به کوي زه مسلمان یم او زه قرآن او حدیث منم او دا قیسې به کې دننه یې ها صحیح ده زړه کې خبر راغله مور ته بس طریقه ورسوه مشرانو ته ورسوه مشران پوهېږي سوچ به وکړي بیا د الک له طرف نه حالانکه دې کې صحیح نه و چې رسول په خپل راغلی وي ځکه چې ولي په واده کې دا د جنۍ دپاره شرط دی هلک دپاره نه دی خو رسول صم لړ خپلو ترونو ته یې وویل حالانکه لوی سړی د 15 کالو خو دې ته وایي هغه پاک انسان چې الله سبحانه تعالی د هر عیب نه پاک کړی و له پیغمبر شوی نه دی خو دومره الله یې دومره ساتي چې سباله په دې پیغمبر باندې څوک اعتراض ونه کړي وری او که چېرته داسې شی والعیاذ بالله هسې خبره کوو چې دې خبرې د یارانې شکل اختیار کړی وی نو بیا به د مکې مشرکینو خوله چا بنده کړی وی یعنی د دومره پاک انسان هم هغوی نه دی پرېښودی کله به ورته لیونی وي او کله به ورته څه دا به راشي نو که دا قصه پکې شوې وی بیا خو به بلکل هغوی نه غلي کېدو دا چې دا مسله هغوی ونه څېړله نو پته ولګېده چې دا مسله رسول صم د په دې طریقه حل کړې ده او دې خبرې ته مې اشاره به دې وکړه ځکه چې بعض ملحدین هغوی په دې خبره باندې اعتراض کوي شبهې د عوام مسلمانانو په زړونو کې اچوي د رسول صلی الله علیه وسلم واده وشو د چا سره د خدیجه رضی الله عنها سره او د خدیجه سیرت ته به اشاره وکړو خدیجه رضی الله عنها د دې نوم د خدیجه بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب القرشية الأسدية بنو أسد خاندان سره تعلق ساتو او بنو أسد به قریش کې او موي چې د نبوت نه مخکې د جاهلیت په وخت کې دې ته خلکو طاهره وي او په قریش کې د اوچت نسب والا وه بلکې د قریش د زنانو مشره وه او د رسول صلی سره د واده نه مخکې دې 2 پیرې واده کړی اولنی خاوند د دیو عتیق ابن عائد المخزومي د دې عتیق سره چې واده کړو بیا ته هغه مړ شو د مرګ پورې ورسره دا وه او د هغه نه چې دی نو یوه لور شوی و د هغې نوم هند د هغې نه بعد بیا بل خاوند ته واده شوه ابو هاله ابن زراره التمیمي او دغه خاوند نه 2 بچي شوي دي یو الک او بله جنۍ هند او هاله نو دا دویم خاوند ته مړ شو چې د دویم خاوند ته مړ شو نو د دې عمر په وخت کې 15 کاله و او د 40 کالو پورې 40 کالو پورې چې عمر ورسره هغه وخت پورې واده نه وکړي تر دې چې د رسول سره بیا واده وکړو نو 15 کاله بغیر واده نه و او په کم ټیم کې چې د رسول سره واده کوي اگر کې سیرت ولا په عمر کې اختلاف ته خو مشهور هغه داده او جمهور اهل سیر چې بیانې هغه د چې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 15 کاله او د خدیجه عمر څومره و 40 کاله او په دې کې دا فائدہ مروته چې هیڅ خبره نه ده چې ته جنۍ د الک نه مشري دي کې حرج نشته خو په شرط دی چې جنۍ او خياري دینداري نه مشرواله به بدای کې پټ شي خدیجه رضی الله عنها باجماع المسلمین اولنی زنانه د چې رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی اولنی زنانه او اولنی سړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی څوک دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه او اولنی ماشوم علي رضی الله عنه او اولنی مری غلام زید رضی الله عنه نو خدیجه اولنی زنانه چې رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی دا غسر بیا ولاړه د رسول صلی الله علیه وسلم ټول بچي ودی او په دې وو کې شپږ د چا نه پیدا شوي دي شپږ د خدیجې نه پیدا شوي دا هم د دې شرف دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم شپږ بچي د دې نه دي اولنې القاسم الک دی او دې باندې د رسول صلی الله علیه وسلم کنیت ابو القاسم بیا باغی پسې چې دی په قاسم پسې بیا زینب پیدا شوې ده او د رسول صلی الله علیه وسلم په لونو کې مشره د زینب ده بیا رقیه بیا ام کلثوم بیا فاطمه او بیا عبد الله او د عبد الله لقب چې دی طیب او طاهر طیب وته ویل کې طاهر وته ویل کېدو دی بعض خلکو دا مطلب دی چې د طیب او د طاهر د جدا جدا دي د طیب او طاهر دوه لقبونه دي د چا
د عبد الله. بل د رسول سم زوی دی دریم هغه څوک دی ابراهیم، او دا د ماریا نه پیدا شوی، ماریا قبطیه نه پیدا شوی دی. نو دا شپږ بچي د رسول سم د خدیجې نه شوي، او دا زامن د رسول سم درې واړه دا په وړوکوالي کې مړه شوي او لوڼه پاتې شوي، او دا لوڼه بیا ټولې د رسول الله سلام په ژوند کې وفات شوي. عمر ورته ملاو شوی دی، خو د رسول الله په ژوند کې وفات شوي سوای د فاطمه رضی الله عنها نه، چې هغه د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې بعد وفات شوی دی. دا په مختصر طور ځان سره یاد ساتي، او که څوک دنه تپوسو کې یعنی د خپل پیغمبر مبارک سره څه معلومات ځان سره ساتي کې، نو ټول بچي د رسول الله شو و په دې وو کې شپږ د خدیجې نه پیدا دي، چې هغه په دې ترتیب سره القاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمه، عبد الله. او د عبد الله لقب دی طیب او یا طاهر. دا د رسول الله شپږ بچی هغه نه پیدا شي. دا بل زوی ابراهیم دا د ماریا نه پیدا شي، او زامن ټول په وړوکوالي کې مړه دي. جنکو ته عمر ملاو شي، خو د جنکیم د رسول الله په عمر کې وفات شي، هغه ژوند دی چې د وفات شي دي سیوای دی وی لور نه چې هغه فاطمه په کوم چې رسول الله ټول زیات مینو، او هغه فاطمه د رسول الله د مرګ نه شپږ میاشتې بعد چې وفات شي. الله سبحانه تعالی ټول سره ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کړي. دا خدیجه رضی الله عنها ډیره پوهه زنانه او زدي چې دغه سیرت څخه تفصیلی نه بیانوم، اسی اشاره وتکو. یو څو دلیلونه دغه د پوهه چاو د پوهه وا. اولنې دلیل دغه د پوهه چې د دې انسان سره واده وکړو. هیڅو خیرتوب چې کله ووري د جوده سره امین دی رښتینی دی په دغه سره واده وکړو. دغه پوهه چې دومره اوچت انسان غوړکو. دویمه دغه پوهه په دې ذکر راښکاره کیږي چې کله رسول سم غار حرا کې ناسو، او ان شاء الله یا پر روان درس کې یا دغه نه بعد چې کوم درس وي به د غار حرا د واقعي راځي چې رسول ته نبوت ملاوي دو. خو دې کې مختصر دی چې رسول سم په غار حرا کې ناسو، او الته په شراغ جبرئیل علیه السلام، او جبرئیل علیه السلام رسول سم ته اقرا ولولا ما نبي قارئ ما نرجي سوم دو پیر درې پیر بيو دغوي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا پنځه آیتونه. اولنی آیتونه چې د دینه د رسول سم ته نبوت ملاو شو. نبیا رسول سم دې سړي وایي ځکه چې جبرئیل السلام به د شي ونی زور به ورکو بیا به پرېخو چې کله کور ته راغی نو خدیجه ته وی زملونی او دا اندامونه رپیدو د یرینا یخ پر راغلو په ما باندې کپړه راوچو، په ما کمبل راوچو، صادر راوچو، هغه په صادر واچو. ډیرو خيار زنانو یعنی دم دغه خيارتوب دی په دې ټیم کې دا وساله زمونږ په کور کې کچر درې سي معمولی د ماشوم ګوته ویني شي چې ټک دې معمولی ویني چې روزي دومره چغي جوړي یو غوغا جوړ شي چې دا بسکی یو دا هغه ټوټل چې نه لس خزي ګوره نه لس خزو کې دي یو نه چې هغه وسلې والے لکه صبر وکړي دا معمولی زیره وسوي پټه ولګو نه دا په هدو خیرتوب الله باز زنانو لور کوي چې بو کې یو خدیجه رضی الله عنها. خدیجه رضی عنها رسول الله باندې خپ آرام صادر واچو چې کله د رسول الله نه ذهب عنه الروع يرت لاله یک برابر شو او ته شي چل شي هغه د خبرو وکړه وې دي چې چل شي لقد خشيت على نفسي خدیجه بزان وېریدم سبحان الله. رسول الله بزان وېریدو چې دا ګورې لیونه کېږم کسره سره کېږي چې دا خبره وشو. ناشنا جواب هغې ورکو، تاریخي جواب هغې ورکو، د دلیل د هغې په پوهه باندې وي کلا والله هیڅ چېرې نشي کېدی په الله مې د قسمې ما یخزیک الله ابدا، الله به تا چېرته هم نه شرموي، تا به نه خرابوي. دومره ښکلی جواب ورکو. خو دا څه دلیل دی او تا سره دومره مضبوطه خبرې ولیکې وانک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ته خو د خلکو سره مرستې کې، یتیمانانو کونډو خیال ته ساتي،
په چا باندې مصیبت راشي ته سره ولاړې د خلکو پیټي تا په شا کړي د میلمنو میلمستیا ته کې الله تا نه خرابوي چېرته ګوره دا اسلام هغې نه دی قبول کړی او د هغې په ذهن کې دا خبره شته چې داسې سړی الله یې نه ضایع کوي دا صفات په ځان کې راولي الله به تاسو نه ضایع کوي بې روان کو بخپل ترزوي پسې بوتو ورقه پسې ورقه بن نوفل نه دا دریم دلیل د هغې د هوښیارتوب والا چې به بل چا پسې بو نه تو په چا پسې بوتو په ورقه پسې بوتو چې دا عالم دی دی پوه دی هغه ته به خبره وکړو څومره اوچته زنانه څومره اوچت دماغ یې وي نو هغه بیا واقع به انشاءالله ما تاسو چې کله د رسول صلی الله علیه نبوت څنګه ملو شو هلته به تفصیلا ذکر کو هغه بیا پوه کو چې دا خو ماغه ملک ته په ملایکو کې چې کوم په موسی علیه السلام پسې راغلی د هغې نه دا متاثره شو چې وګوره چې ده دا خبره وکړه نو پټکې په ایمان راوړو دا یو څو دلایل دي د هغې په دې باندې چې دا یو پوهه زنانه وه سبحان الله عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته او دغه کې د امام احمد امام الطبراني او نور کتابونو کې هم داشتي رسول صلی الله علیه وسلم افضل نساء اهل الجنه په جنت کې غوره زنانه هغه څلور دي خدیجه بنت خویلد فاطمه بنت محمد مریم بنت عمران آسیه بنت مزاحم مریم بنت عمران د عیسی علیہ السلام مور آسیه د فرعون بیبي فاطمه د رسول صلی الله علیه وسلم لور خدیجه د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي او دغه شان یو روایت کې راځي متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه وی چې اتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم جبريل علیہ السلام یو بل رسول صلی الله علیه وسلم وتويوي يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب وی خدیجه روانه ده لوخه وسره ده پای کې وسره یې انګول یا د څښاک سدي یا د خوراک سدي فإذا هي أتتك نو کله چې پتا په شراشي فقر عليها السلام من ربها ومني نو الله طرفنا زما طرفنا بسلام واه دا دومره اوچته زنانه چې الله سبحانه وتعالى د عرش نه سلام راولېږو خدیجه رضی الله عنها لپاره وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب او زیر ولورکه په جنت کې دی یو کور چې پای کې به شور شغرب نه وي په هغې کې به تکلیفونه او ستړیوالی نه وي دا ته به دې وایي ځکه چې تکلیفونه د رسول سره ډېر تېر کړي یعنې هغه اوچته زنانه په کوم ځای باندې وه او څومره نعمتونو د رسول سره چې ملګري شو دې سختو ته مخه شوی دی ځکه ورته داسې کور زیرې الله سبحانه وتعالی ورکو چې په هغې کې به دا ستړیوالی بیا نه وي خدیجه رضی الله عنها د رسول سم د هجرت نه 3 کاله مخکې مړه شوې ده رسول سم بل واده نه یې کړی دی په ژوند کې دا هم د دې فضیلت دی او دا چې د رسول سم نه وفات شو نو رسول سم ډېر یوازې پاتې شي ځکه چې دا یو اوچت ملګری د رسول صلی الله علیه وسلم نه تللی او په کوم وخت چې وفات کېده نو 15 کاله عمر او حجون علاقه چې کوم په مکه کې ده هلته خښه کړی شوې ده او رسول صلی الله علیه وسلم په خپله دغه کندې ته کوز شوی د دې د خښولو دپاره او په هغه وخت کې د جنازې د لمونځ او دا خبرې نه ویله رسول صلی په خپلو لاسونو خښه کړې په دې بیان کې یا په دې درس کې اخرنۍ خبر هغه د رسول صلی الله علیه وسلم وفا د خدیجه رضی الله عنها سره هغې هم وفا کړې وه خو د چا سره یې وفا کړې د هغه هم څوک دی اب د دې په جواب کې 10 ګونه زیاته وفا کوي 100 ګونه زیاته وفا به کوي او هغه دی پیغمبر محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم حسان بن ثابت رضی الله عنه رسول سم شاعر مشرکینو شاعری کړي پر رسول پسې بدې ردې ویلې وي هغه جواب کو بعض اشعار پکې دو وی هجوت محمدا فعجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء تاسو پر رسول پسې بدې ردې وي زه جواب کوم او د الله نه امید دي چې دې به اجر راکړي هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء په دې سړي پسې تاسو بدې ردې وایي چې هغه یو پاک انسان دی یو ښکلی انسان دی اوچتو خویونو والا دی شیمته الوفاء په هغه کې خو د وفا صفت پروت دی یعنې هغه ولم په دې باندې صفت کړی فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء او زما مور زما پلار زما عزت زما هر څه په رسول سم باندې قربان دي د هغه په دفاع کې به یې لګو
رسول صلی الله علیه وسلم صرف د خپل بیبیانو سره وفا نه کړي بلکې د خپل ملګرو سره د دوی سره چې کوم وفا کړي نشنا واقعیت به تاسو اورئ ک الله جون راکو په دې سیرت کې خو صرف دی وفات یو ګوري چې د خدیجه سره څنګه وفا کړي و خدیجه رانه چې کله وفات شو رسول الله باندې غټ غم راغی او ناشنا خبره ده درابه شي چې په دغه کال کې اترم وفات شوی ابو طالب تم په دغه کال وفات شوی سوچ وکړي چې ابو طالب هم لاړ او خدیجه هم لاړ رسول څنګه کې واځي پاتې شو نو د رسول صلی الله وفات ګور عائشه رضی روایت ته امام بخاری امام مسلم راوړی دی و استاذنت هاله بنت خويلد اخت خدیجه هاله یو ورځ زمون کور تراله وری وټکاو او هاله د خدیجه خور ده وی چې وری وټکاو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو اجازه دو فعرف استئذان خدیجه رسول الله ته خدیجه را یاد شو اکثر ځای خويندې او دارونه د دې یو شنه وازونه یو شنه خبري فرتاع لذلك رسول الله د سره پاسید وی اللهم هاله وی هاله راغلی دا وی خوشاله شو سخوی هاله راغلی دا وی فغیرت بما کې غیرت را زنانو کې د طبيعي خبره یا رسول الله وی یو مشره خزم را شوی دا خبره ختمه شوی دا قد ابدلك الله خيرا منها الله دې غینه غرغر خزي در کړی په بل روایت کې راځي دا د عائشه رضی الله عنها په صحیح بخاری کې دی وی ما غرت على احد من نساء النبي صلی الله علیه وسلم ما غرت على خدیجه تر رسول صلی په بیانو کې په یو باندې مال ته غیرت بنره ته څومره جو په خدیجه باندې راته وما رايتها هلاك ما لدلم نو چرته ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها رسول صلی الله علیه وسلم زما په مخ کې وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء کله کله به یساروي حلال کو هغه به ټوکړي ټوکړي کو ثم يبعثها في صدائق خديجه بیا به د کسان لوګي دا ولېږي هغه پلانې دا براتلی خدیجه سره بناشته بیا فربما قلت له وكلنا كلب وتما دسوي كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة يا رسول الله لك بالدنيا كبال خزنيش تسيبها خديجة ده ورسول صلى الله عليه وسلم عائشة إنها كانت وكانت تسخبر يا غيرها أخو دي سوا وكان لي منها ولد ما تبچی پیدا شي ودیر شي سبحان الله دې ته وفا وي او یو زمونږه طریقه ده کشر خزر راځي کو په دی باندې چې مشری ته کنځلي وکړو یو دا غیرت ته لري بازو نه تدیسي واغه پرې دوا واغه دیسي نه رسول زم حق خبره حق ده بل خصوصا دا مشر خزر چې دا سړی ته په دی ګرانې چې دا په هغه وخت کې د خاون سره ملګرتیاو کې چې خاون په وخت کې یوازي ورسره سره دام بیا ملګری شي نو بیا کارونه او هر څه تقسیم شي خاول کې بوج ټول چاو چت کړو هغه د مشر خزي چت کړو دغه وفا د خزو سره وفا کول د رسول سم طریقه وا د صفت په ځان کې راولي خزم یو انسان دی په بل حدیث کې درځي عائشه رضی الله عنها تم د عائشه رضی الله عنها حدیث په صحیح مسلم کې دی وما غرت على نساء النبي الا على خديجه د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو کې په خدیجه باندې ومال غیرت و اني لمدرک هلاك جو سره ملو شوی نه نو بیا ولي وكان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ذبح الشاة کله چې بچ د بیزه ګډ حلال کو فيقول ارسلوا بها الى اصدقاء خدیجه ملګرو له بګي مولېږي و یو ورځ مې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خبرې مو کړې ما يا رسول الله خديجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم غصه شو ما تيجي عائشة إني قد رزقت حبها عائشة نور ما تسي زمان بدي زلك إذا غير مين محبت ننوته إذا سو كمان زديك سو كمان ده لازم بدي شيء إذا كي إذا غير محبت زمان بدي زلك إذا ننوته عائشة رضي رواية بل إمام أحمد بن حنبل رحمه الله رواه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء ورسول صلى الله عليه وسلم خديجة تذكير شروع كره يبقى شروع كره لكن مختصر تذكير بيمن كوال خبر بيرواغ سبب شروع
فغرت يوما يورد ربك بس دا غیرت زنانو طبيعي خبره بما تيجي يا رسول الله ما اكثر ما تذكرها يا رسول الله ما خياده قد ابدلك الله عز وجل بها خيرا منها الله دل دغینه غور به بیان درکړي هغه یو یادې لس اذا لس او څومره غور دي رسول الله ماته چې عائشه ما ابدلني الله عز وجل خيرا منها دا خبره مکو چې دغینه غور دي قد آمنت بي اذ كفر بالناس هغه وخت هغه په ما ایمان راوړو چې په ما باندې ایمان هم نه راوړو وصدقتني اذ كذبني الناس او هغه وخت هغه ماته رښتینه ویلو چې خلکو ماته دروغجن وي وواسطني بمالها اذ حرمني الناس او هغه وخت ما باندې ټول مال قربان کړو ټول مال را کړو چې خلکو مال یو روپۍ نه را کوله ورزقني الله عز وجل ولدها الله مال هغه بچی را کړی د رسول الله سره کله چې قریش په پابندي ولګوره د خوراک او څښاک او هر څه په منکړو بصیرت کې براشي ان شاء الله دا خدیجه د رسول الله سره دغه شان نهر بناستو د رسول الله سره ورځي به تیری شو سبا نو خوري ورځي به تیری شو سبا نو سکري دا هغه زنانه چې دومره مالدار او درې به تجارت وو هغه ټول مال پر رسول الله باندې قربان کړو هغه څه پر رسول الله قربان کړو نو د رسول الله بسنګ یې راشه دا ما اشاره وکړه دې طرف ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات خدیجه رضی الله عنها سره کچته دا سوال پزړه کې راشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانو کې خدیجه غوره ده که عائشه غوره ده نو جواب دغه دا دی بعض علماء چې عائشه بعض علماء خدیجه رضی الله عنهما خو صحیح خبره هغه ده چې خدیجه رضی الله عنها په خپل وخت کې په ټولو کې غوره ځکه چې هغه چې کوم وخت د رسول سره تیر کړي بل زنانه نه نو په وخت کې هغه غوره او چې کله عائشه ونو هغه غوره وا دا جواب دي کې دوه خبرې د ناراضي خدیجه رضی الله عنها په دې اخله غوره دي چې د رسول سره په وخت کې مرستي کړي په وخت کې وسره وا عائشه رضی الله په دې غوره چې ورسته د رسول سره ژوند تیر کړي دي دغه علم خلکو ته خور کړي دي وحي خلکو ته بیان کړي دي په دې اعتبار سره بیا غوره ده نو دوه چې دغه غوره زنانه وي دې چې زموږ درس ستام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به مسله بیانو چې قریش د کعبه ترمیم کو ولې د کعبه په دویم پیر بیا تازه کوله او په وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم حجر اسود ولګو او دغه شان نور واقعات د نبوت نه مخکې او بیا دغه نه بعد چې غار حرا کې د رسول سره شي او سنو شي دا به ان شاء الله پر روان درسونو کې بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یوځي کې هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين